یعنی ما ته د تجارت لار بازار ته اوس به تجارت کوم، دې کې دا فایده یاده کوي تجارت او تجارت. په تجارت کې لوی خیر دی چې د هغې نه زموږ پښتانه محرومه دي. زه هغه پښتانه یادوم کوم چې د پاکستان د طرف دی، د پښتونخوا ده. د افغانستان پښتانه په هغو کې تاجران ډېر دي په نسبت د پښتونخوا د پښتنو. زموږ کمزور ذهن دی، هغه صرف په تنخوا پورې نښتی دي. بس تنخوا څه ته وایي؟ لنډه درته ووایم، ټول عمر له پردی نوکر. ستا خوښه ده کوئ، ټول عمر له پردی نوکر، بند ژوند. کوم ځای کې چې الله د رزق د ګټلو او د تجارت خبره قرآن کې کړې ده، هغې ته فضل د الله ویلی دی. تجارت فضل د الله دی، ډېرېږي، برکت پکې راځي. زموږ دا خلک دې کې ډېر کمزوري دي، کې دا بعض قومونه ډېر تکړه دي او ځکه ډېر مالداره پکې دي په نسبت زموږ خو اولنې دا تپوس کوي ګټي به څو، یعنې که دا موږ ته څه پته څو به ګټي. ښه ده سره مثال کې 50,000 ریالې دي، دی دا 50,000 لګول غواړي او چې په اولنۍ میاشت کې وله 10,000 وګټي. ګورې یقیني ګوتې به ورته لګې چې 10,000 به دله راوړي. او یاره که دې کې تاوان وشي بیا زما پیسې راکړه. تاوان خو پکې زه نه منم. تجارت چې کې د هغې په اصولو کې یو اصل دا دی چې زړه به دې ته ټینګی کېدي چې دا څومره پیسې چې دا راوړي دا ټولې وبېلي، او که کامیاب شي نو داسې به کامیاب شي چې ټول عمر له به دمه شي. خو موږ خو دغه نه کوو، موږ خو اول اتفاق د تاجر سره په څه کوو؟ ګټه به څو کوي او په هغې به راته ګوتې هم لګې. تاوان نه منم وایي، خدماز پکې څه وایي؟ وایي تاوان به ستا خپله کیسه وي تاوان به ستا خپله کیسه وي. تجارت کې خو تاوان ورسره دی. دا زما تاسو ته نصیحت دی د زړه نه چې حتی تراوسه کوشش د تجارت کوئ او د وړوکي تجارت کوئ. څه خبره ده؟ ګوره دا یمنیان نه دي، دا یمن والا د پوخانه په تجارت مشهور دي، د رسول الله وسلم د زمانې، او مدینې ته به دا مشهور سامانونه د یمن راغلي او اوس هم یمنیان غټ تاجران دي. په دې سعودي عرب کې ګوره یمنیان غټ تاجران دي، غټ تاجران. د دوی ماشومانان نه دي ماشومانان، ده به یو ګاډۍ ودرولې په هغې کې به خوشبویانې خرڅوي، یا د موبایل کورونه او دې ته به ولاړي. بل چې وګورې هغه داسې وړوکې غونته کې دوکانګۍ ځان له کولاو کړی. بیا بل ورځ چې وګورې دوکان یې له کړ، بل ورځ چې وګورې غټ تاجر ته جوړ شوی، بیا چې ورسره ملاقات کوي ټایم به اخلي. تجارت یې شروع کړو د ګاډۍ نه چې په هغې کې د موبایل کورونه خرڅول. برکت پکې څومره شو. دا مونږ هغه ذهنونه بند دي، بند. څو تنخوا به ورکوي؟ زموږ دا سوال دی. څو دیاړي ده؟ دا زموږ بل سوال دی. او دا عمر له دغه یي څو تنخوا څو دیاړي، د دې نه خلاصی دی. او واپس به لاړ شي ملک ته، او په ملک کې به واپس ته دیاړي او مزدوري نه راشي او تا سره به هېڅ هم نه وي. دغه تنخوا ته ناست او نور څه نه. دا زما تاسو ته نصیحت داسې منځ کې خبره راغله چې کوشش د څه کوئ؟ کوشش د تجارت کوئ. د وړې خبرې نه شروع کړي، الله به پکې برکت واچي. او که نور څه نه پردی نوکر خو به نه یې که، پردی نوکر به نه، خپل تجارت به دي، یو د عزت ژوند به تېرې. نوکرۍ کې دی چې کله قدرمن سړی به عزته شي. څوک د باندې مشر یې هغه ورته سپکې سپورې ووایي، قدرمن سړی به عزته شي. نو الله دې موږ ټولو ته پراخه حلاله روزي راکړي.